السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمین ورونو، درې شیان باید وپېژندل سي: یو حیض، یو نفاس، یو استحاضه. حیض هغه وینه ده چې ښځې ته په هره میاشت کې ورځي. نو په دې حیض کې بیا د ښځې بعضو ښځو عادت دا جوړ چې په میاشت کې 15 ورځې حیض ورځي، 15 ورځې دا مرض ورځي. بعضې ښځې دا وي چې 10 ورځې پوره کوي، بعضې 7 ورځې پوره کوي. نو کوم وخت چې دې ته دا مرض ورلی، دا به نه لمونځ کوي، نه به روژه نیسي، نه به د قرآن تلاوت کوي، نه به نارینه له دې سره جماع کوي. خو که دې پلا یو ښځې عادت 15 ورځې دی، دا مریضي ور واوښتله، تر 15 ورځې ور اضافه سوله، دا به لمونځ نه کوي، انتظار به کوي چې دا مریضي تر 10مه ورځې پرې رسېږي که نه رسېږي. که تر 10مه ورځې پرې ورسېدله، دا ټول حیض دی، بس دا خلاصه ده له لمونځونو خوا. د لمونځونه یې نه دي کړي، یو شی لا نشته. او که دغه مریضي تر 10مې ورځې ور واوښتله، نو بیا هغه د دې له عادته څخه بیا تر 11 ورځو پورې چې په دا کوم مابینځ کې دې لمونځونه نه دي کړي، د هغو لمونځو قضایي به راوړي. ګوره په حیض کې خو روژه نه نیول کېږي او لمونځ نه کېږي، خو د روژې قضایي شته، د لمانځه قضایي نشته. په دغه صورت کې که د دې عادت 15 ورځې وو، دغه میاشت د دې وینه ور اضافه سوله، انتظار به کوي، لمونځ به نه کوي. که وینه تر 10 ورځو ور واوښتله، دا نو اضافه مرض دی، د ښځې هغه میاشتنی مرض نه بلل کېږي. له هغه عادت څخه ور اخوا ته چې هر څو ورځې نور وینه راغلې، د هغه لمونځونه به بېرته قضایي راوړي. او که تر 10 ورځو دې خوا ته وینه ودرېدله، هغه نو بیا دې پلا حیض ور اوږد سوی دی، حیض پراخ سوی دی، د هغو لمونځو اعاده نشته. او که یو ښځه بالغه سوله، هغه د دې وینې جاري ولې، نه درېدې ټوله میاشت د دې وینوله. نو هغې ښځې دپاره بیا حیض په هره میاشت کې 10 ورځې دې کاټوي، هغه بیا د دې حیض دی. او که د یو ښځې ټوله میاشت وینه جاري وي، نو بعضې ښځې که معتادې وي، یعنې عادت یې درلودی 15 ورځې 6 ورځې، نو بیا به هغه عادت باسي، هغه نور اضافه مرض دی، په هغه کې به لمونځ کوي، خو لیکن هر لمانځه ته به اودس کوي. او دغه رنګه که ښځې نن وینه ولیدله، 9 ورځې شی نه وي وینه نه وله، خو 11مه ورځ یې هغه بیا وینه ولیدله، نو دغه مابینځ چې دی هغه ټول حیض دی. دا مابینځ هغه ټول حیض دی، که دا معتاد وي که غیر معتاد، یعنې که عادت لري که اول وار دا بلوغ ویلي. او که نن وینه ولیدله، 15مه ورځ بعد یې بیا وینه ولیدله، نو دغه بیا حیض نه بلل کېږي، دا بیا طهر دی. په دې کې چې کوم لمونځونه دې نه دي کړي، هغه لمونځونه به بېرته راګرځي. او دغه رنګه حیض بعضې ښځې چې 50 کلو ته ورسېږي، نو له هغه بعد که دې ته وینه ورکړه، که قوي وینه وه، ډېره وینه وه، بیا نو هغه حیض بلل کېږي. او که لږ وینه وه، اکثرو ښځو ته 50 کلو بعد بیا دا مرض نه ورځي. که لږ وینه وه، هغه حیض نه بلل کېږي، خپل لمونځ به کوي، یا لمانځه ته به اودس کوي، روژه به نیسي. او که قوي وینه وه، په قوت سره راکړه، ان کان دمن قویا، که چیرې قوي وینه وه، کانه حیضا، بیا نو هغه حیض بلل کېږي د 50 کلنې ښځې لپاره. او تر هغه راکمې ښځې لپاره بیا هغه په هره میاشت کې که وینه ښکاره سوله، هغه د دې لپاره حیض دی. فتاوا هندیه جلد اول صفحه 14 اوه 15 باب الحیض. او دغه رنګه حاشیة التحتویه للمرک الفلاح صفحه 119 باب الحیض والنفاس والاستحاضه. د حیض په وخت کې د ښځې سره جماع حرامه ده. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي چې تاسې فاعتزلوا النساء فی المحیض، په حیض په وخت کې تاسې مه ورجنګه کېږئ، ښځو سره جماع مه کوئ، دا ګناه کبیره ده. او دغه رنګه د حیض په وخت کې د ښځې سره د نامه ور لوړ تر زنګنو کښته که سړی بازي ورسره کوي، هغه پروا نه لري. او تر نامه کښته تر ګونډو را لوړ، دغه کې نو باید سړی د ښځې سره کار نه ولري، حرام دی. رد المحتار جلد اول باب الحیض. او دغه رنګه که یو ښځه یو بچی پیدا کړي، هغه ناقص وي، یعنې د اندامونو شان یې نه وي، نو له هغه څخه وروسته که وینه راغله، هغه حیض بلل کېږي.
کې اندامونه وو اندامونه یې جوړ وه هغه بیا نفاس دی بیا به د دې عادت ته کتل کېږي که 10 ورځې عادت و که عادت نه درلودي 40 ورځې به دا لمونځ نه کوي او که چیرې بچی اندامونه نه وو جوړ سوي هغه یې ټوټه غوښه ځینې وولیده هغه نو بیا حیض بلل کېږي نو که 10 ورځې و 10 ورځې به لمونځونه نه کوي که تر 10 ورځو ور واوښتي 11 ورځ کې به دا خپل لمونځونه شروع کړي تواینده جلد اول صفحه 29 الفصل ثاني په نفاس او د حیض په وخت کې چې کمې وینې لیدل کېږي که سرې وینې وي که ژېړې وي که خړې وي هغه ټول حیض بلل کېږي کم وخت چې ښځې ته سپینه وینه راغله هغه نو بیا دا له حیضه وتلې ده هدایه جلد اول صفحه 40 باب الحیض او دغه رنګه ښځه چې په مرض کې بس د لمانځه پر وخت باندې باید دا مستحب حرکت دې دپاره دا ده چې اودس وکړي او پر مسله باندې کښېني که وینې تر تلې بیا دې پر بل شي باندې کښېني دومره وخت یې کښېني چې پخوا دې لمونځ کوو هغه دې نو باره تسبیحات وایي لا اله دې وایي درود یې وایي ځکه هغه د لمانځه وخت یې د هغې نه تېروي نو دا دې دپاره احسن طریقه ده رد المحتار جلد اول باب الحیض او دغه رنګه فتاوی خانیه جلد اول صفحه 222 باب الحیض او کم وخت بعضې ښځې اولاد یې په نس کې بچی لري وینه راځي نو هغه نه نفاس نه حیض بلل کېږي حیض هغه دی چې د سړي د ښځې په نس کې بچی نه وي دا رحم یې پاکې وینه راځي هغه ته حیض ویل کېږي نفاس بیا هغه وینې ته ویل کېږي چې د بچي څخه وروسته راسي دا چې د یو ښځې بچی په نس کې او وینه راځي هغه بیا نه حیض دی نه نفاس دی هغه بیا یو مرض دی اضافه مرض دی دا به لمونځ کوي به روژه نیسي خو لیکن که وینه زیاته وه نه جریان یې درلود هغه لمانځه ته به دا خپل اودس کوي هدایه جلد اول صفحه 250 کتاب الحیض او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 18 الباب السادس فی دماء او بعضې ښځې چې د ستنې په ذریعه باندې حیض بند کړي نو دا به بیا ټوله میاشت کې لمونځ کوي هم به روژه نیسي هم طواف کولی شي هم تلاوت کولی شي ځکه په ستن باندې چې حیض بند سو حیض هغه وینو ته ویل کېږي چې د ښځې له رحمه څخه راوځي او دا چې نه راوځي نو باره بیا دا به ټول شیان کوي ټول لمونځونه کوي فتاوی ترخانیه جلد اول صفحه 310 کتاب الحیض او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 18 الباب السادس الفصل الرابع في احکام الحیض